السلام علیکم د هلمند ملي رادیو درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ سره روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنه اوریدونکو د ټولنې او روزنې خپرونه دا ځل روغتیایي برخې ته ځانګړې شوې ده چې په دې برخه کې به پر ناسناستې ناروغۍ باندې بحث وشي. دا چې ناسناستې څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي او څنګه یې مخنیوی کولی شو. په دې اړه به بشپړ بحث په خپرونه کې وشي. په خپرونه کې را سره د بوست پوهنتون استاد ډاکټر صاحب عبدالمنان مفتي زاده صاحب مېلمه دی. مفتي زاده صاحب ستړي مشئ، په خیر راشئ خپرونې ته. خیر اوسئ خیال صاحب. زه هم په خپل وار سره ستاسو همکارانو تاسو ټولو ته همدارنګه د دې خپرونې ټولو معزز اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او د دغه موضوع په اړه خپل معلومات له اوریدونکو سره شریکوئ. خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. ډاکټر صاحب په پیل کې راشو دې ته چې ناسناستې څه ده او څنګه ناروغي ګڼل کیږي. په طبي اصطلاح باندې ناسناستې ته ځینې اصطلاحات استعمالیږي، خو زموږ ستاسې په محلي او پښتو ژبه کې ورته ناسناستې وایي، په طبي اصطلاح ډایریا ورته وایي یا ورته ډیزنټري وایي. نو هغه وخت چې یو کس ته د تغوط کم دفعات چې دي دا خپل یو نورمال حد لري، په ورځ کې یا په شپه روز کې یو ځل یا دوه ځله وي. یو څوک قضایي حاجت ته ځي، که چیرې داسې وي چې دغه د قضایي حاجت دفعات زیات سي، 3 یا د 3 څخه هم زیات سي، او خپله دغه ایته موادو د قوام دا هم وبلند سوی وي، نو دغسې یو حالت ته ناسناستې وایي چې اکثره په دې ناروغي ماشومان اخته کېږي، خو کېدلی سي چې په هر عمر کې رامنځته سي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب په اوړي کې د ناسناستې پیښې ولې زیاتېږي، لاملونه یې څه دي؟ اول پر دې باندې خبر وکړو چې ناسناستې د چس څخه رامنځته کېږي. د دې ناسناستې په رامنځته کېدو کې ډېر زیات رول چې دی هغه میکروبونه رول لري. میکروبونه د ډول او د دې د شکل او ټایپ له نظره څخه مختلف میکروبونه زموږ ستاسې په محیط کې د انسانانو بدن کې په هوا او اوبو خاورو کې غذایي موادو کې موجود دي. ځینې د دغه میکروبونو څخه هغوی ته بکټریا وایي، ځینې ته پرازیت وایي، ځینې ته وایرس وایي، همدارنګه ځینې نور میکروبونه هم شته د فنګسونو په نامه باندې. نو اکثره دغه میکروبونه د ناسناستې عامل کېدلی سي، او دا چې ولې په اوړي کې دا ناروغي زیاته وي ځکه دغه میکروبونه چې د دوی وده، د دوی تکثر دا چې د اوړي په موسم کې زیات وي، او اکثره غذایي مواد، خوراکي مواد چې هغه د میکروبونو په واسطه باندې منتن کېږي، خرابېږي، او په دغسې غذایي موادو کې میکروبونه تکثر کوي. نو په دې اساس کې چیرې دغه میکروب باندې لړل شوي غذایي مواد یو انسان وخوري، استفاده ځینې وکړي، نو بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بله، ډېرې زیاته مننه. ډاکټر صاحب ککړې اوبه او ناپاکه خواړه د ناسناستې په خپرېدو کې څه رول لري؟ مخکې ما په دې باندې خبره وکړه، ککړې اوبه او ناپاکه خواړه د دې اصلي علت دا دی چې دا په میکروبونو باندې ملوث وي یا لړل شوي. کله چې دغه میکروبونه د انسان د خولې د لارې هضمي سیستم ته ځي، او په هضمي سیستم کې معدې ته او د معدې څخه کولمو ته ځي، نو بیا په کولمو کې دغه ارګانیزمونه چې دي هغه تکثر کوي، خپل شمیر زیاتوي، د کولمو په مختلفو قسمتونو باندې دوی حمله کوي او هلته تخریبات رامنځته کوي، انفلامیشن رامنځته کوي. په دې ډول باندې د انسان د هضمي سیستم هغه نورمال کم حالت چې دی هغه د ګډوډۍ سره مخامخ کېږي، یو زیات مقدار اضافه مایع د کولمو لومن ته راځي، او په دې شکل باندې هغه غایطه مواد چې په کولمو کې موجود دي هغه په بلند شکل بدلیږي، او په دې ډول باندې د تخریش له کبله په کولمو کې د کولمو نورمال حرکات چې دي هغه هم زیاتېږي، په دې ډول باندې د اسهالات سبب کېږي. بله، ډېرې زیاته مننه. ډاکټر صاحب د ناسناستې مهمې نښې نښانې کومې دي؟ د ناسناستې یو ډېره مهمه علامه خو همدا ده چې دی تر نورمال
حد زیات د قضایجت ځي یا جرجر تغوت ځي یا د غټو بولو د رپ کولو د پاره د قضایجت کوي. یو غټه علامه ده. او بل د دې په څنګ کې کېدلای شي چې دغه کسان د ګیډې دردونه ولري، همدارنګه په ګیډه کې باد پړسوب ولري، ځینې وخت زړه بدوالی لري، ځینې وخت استفراقات خواګرځي، دا هم ورسره موجود وي. خو په ځینې شدیدو حالاتو کې کېدلای شي چې ناروغان د دې سره په څنګ کې تبه هم ولري، یعنی د تبې موجودیت هم په ځینې مکروبي ناروغیو کې د اسهالاتو یا د نس سره موجود وي. بله، ډیره زیاته مننه. ماشومان ولې د نس ناستې له امله ډیر له خطر سره مخ وي؟ موږ تاسې پوهیږو چې نس ناستې یوه هغه د هغو ناروغیو د جملې څخه ده چې دا د میکروبونو یا د چټلو غذایي موادو یا د ناپاکو اوبو د څښلو له کبله څخه رامنځته کیږي. او د بل طرف په کوم تاسې وګورو ماشومان چې دي هغوی اکثره د حفظ صحي مراتول چې دی هغه په دوی کې ډیر عام نه دی یا حفظ صحه نسی مراتولی یا دغه په اهمیت باندې نه پوهیږي. نو په دې خاطر باندې یو خدای دی چې د حفظ صحه نسی مراتولی، بل اکثره ماشومان موږ تاسې پوهیږو چې هغه په چټلیو کې په کثافاتو کې په دې کې دوی تماس پیدا کوي د دوی خپل لاسونو په ذریعه باندې یا ځینې داسې ککړ او خراب غذایي مواد چې دي هغوی د هغه استفاده کوي خوري. نو په دې اساس باندې په ماشومانو کې د ناروغي زیاته ده او غټان یا په لویانو کې چې هغوی اکثره حفظ صحه مراعاتي یا د خپل بدن یا د محیط یا د غذایي موادو یا د پاکو اوبو څخه استفاده کوي، نو ځکه د ناروغي پکې کمه لیدل کېږي. بله، د نس ناستې پر مهال د بدن د اوبو کمښت کومې نښې لري؟ یوه ډېره مهمه علامه چې یا که د اختلاط په شکل باندې وای د نس ناستې هغه دا دی چې کله چې نس ناسته د زیات وخت لپاره دوام وکړي نو په یو مهم اختلاط یا خراب عواقب چې رامنځته کېږي هغه د دغه انسان د بدن د اوبو د مالګو کمښت دی. که چیرې د بدن مالګې او اوبه کمې سي دغسې یو حالت ته په طبي اصطلاح باندې ډیهایډریشن وایي، او دغه د اوبو د مالګو کمښت بیا ځان ته ځینې نورې خاصې نښې او نښانې لري. دا کسان به چې د خپل بدن اوبه او مالګې د لاسه ورکړي د اسهالاتو په نتیجه کې یا د استفراقاتو په نتیجه کې، نو په عمومي ډول باندې د دوی بدن کمزوری کېږي، دوی بدن به دوی به کسالت ورته پیدا کېږي، ضعیفي ورته پیدا کېږي، او د دې ترڅنګ دغه ناروغان به تنده زیاته کوي، اوبو ته به زیات میلان لري، خوله به یې وچه وي، ژبه به یې وچه وي، پوستکی به د نورمال په شکل باندې نه وي او وچ به وي. که چیرې موږ د دغسې کسانو پوستکی لمس کوو هغه به وچ وي او هغه رطوبت چې په نورمال حالت کې لري هغه به نه لري. همدارنګه دغه کسان چې دي دوی به سترګې بې ننوتلې وي چې دې ته په طبي اصطلاح باندې سانکینګ آی وایي، یعنې سترګې د دوی په ننوتې وي، دا د ډیهایډریشن له کبله یا د اوبو د مالګو خصوصا په ماشومانو کې دا راز چې دی هغه ډېر شدید وي. او نو دغه ټول هغه اعراض ولایم دي چې د یو هغه کس په بدن کې د ورایه څخه واضح لیدل کېږي چې هغوی د بدن مالګې اوبه ضایع سوي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، د نس ناستې په وخت کې ناروغ ته کوم خواړه او مایعات ورکول پکار دي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده که چیرې یو کس نس ناستې ولري نو د دې د بدن مالګې اوبه ضایع کېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې د دې د بدن دغه مالګې او اوبه دوباره باید معاوضه سي. هغوی کېدلی سي چې د خولې د لارې څخه ځینې خاص مواد یا ځینې داسې مایعاتو دوی ته ورکول سي چې د بدن مالګې اوبه یې پوره سي. د دې جملې څخه او آر اس چې ورته وایي چې یو ډول پاکټونه راځي، پاوډر په شکل باندې راځي، یو پاکټ 1 لیټر پاکو تصفیه سوي اوبو ته لویږي یا هغه اوبه چې جوش سوي او بیرته یخ سوي په دغه اوبو کې لویږي او بیا د دغه اوبو څخه باید استفاده وسي او دغه کس چې ناروغ دی هغه د اوبه ډېرې زیاتې دی باید وڅښي تر څو پورې چې دغه د بدن اوبه دوباره پوره سي. خو که چیرې حالات ډېر شدید وي او مریض په یو سخت حالت کې وي، هغه د خولې د لارې
مایات نسی اخیستلی وضعیت ډیر خراب دی ځینې وخت کچيري سالات ډیر زیات صورت ونیسي ډیهایډریشن رامنځته کیږي او موږ مخکې ویل چې په دې کې بیا د خوراک یا د اوبو د چښلو د دې توان د لاس ورکړي نو دغه کسانو د بدن اوبه او مالګې هغه باید بیا د سیروم د لارې څخه پوراسي یعنی دغه کسان ته باید ایوي سیرومان د ضرورت په اندازه باندې ورته تطبیق شي نو په دې اساس باندې کچيري د بدن اوبه او مالګې پوراسي د اولنې اقدام دی چې د ناروغانو په مقابل کې باید اجرا شي او د غذایی موادو پاک لباندې دوی ته باید پاک خواړه ورکول شي په دغه وخت کې نرم خواړه څخه باید استفاده وشي او کلک خواړو څخه باید استفاده ونه شي بله خلک څنګه کولای شي په کور کې د نس ناستې د ناروغ لومړنۍ پاملرنه وکړي کچيري داسې وي چې اوس خو الحمدلله موږ روغتیايي مراکز لرو په هر نقطه کې په هر ځای کې موجود دي کچيري یو ناروغ ته نس ناستې پیدا کیږي نو کچيري دا نس ناستې دوامدار کیږي نو کوشش باید وشي دغه کس یا د ناروغ کس باید یو روغتیايي مرکز ته ورسول شي ترڅو پورې چې هلته د دې په سي ډول باندې تشخیص وشي او بیا د تداوی لپاره پروګرام ترتیب شي یا د ډاکټر لخوا څخه هغه ځانګړي تداوی یا درملنه ورته پیل شي خو کچيري داسې وي ځینې وخت کېدلی شي چې نس ناسته زیاته وي او ماشوم یا د کس روغتیايي مرکز ته د رسیدو امکانات هم کم وي یا په اسانۍ سره رسیدګي نشي کولای کېدلی شي چې په کور کې د یو محلي محلول د جوړېدو څخه وروسته هغه محلول څخه استفاده وشي چې هغه د بورې او مالګې څخه جوړیږي نو دغسې که نس ناستې د مخنیوي یا د اوبو د ضایع کولو لپاره باید په 1 لیټر پاکو اوبو کې 6 کاچوغې د چاو کاچوغې چې هغه همواري د بورې څخه ورواچول شي او نیمه کاچوغه مالګه نو دغه یو محلول جوړ شي او دغه محلول څخه تر څو چې د ناروغ کلینیک ته رسول کېږي باید د محلول څخه استفاده وشي ډیره مننه کومې تېروتنې دي چې خلک د نس ناستې د درملنې پر مهال کوي په دې حالت کې ځینې خلک داسې دي چې د ناروغي ته پر وخت باندې دوی اقدام نه کوي د دې د مخنیوي لپاره یا د دې د درملنې لپاره نو هر څومره چې پر دغه ناروغ باندې وخت تیریږي او د دې په شدید حالاتو کې وضعیت خرابېږي د ناروغ دغه د نس ناستې واقعیت هم ځینې وخت چیرې خفیف کېدلی شي چې په کم وخت کې دوباره د بدن د معافیتي سیستم په اساس چې میکروبونه له منځه وړي یا مثلا په عمومي ډول باندې د یو ناروغ معافیتي سیستم کوي او بدن کوي نو کېدلی شي ډیر زیات دوام پیدا نه کوي او بیرته د جوړ شي خو ځینې وخت بیا په شدید حالات ته ځینې کمپلیکیشنونه اختلالات ورکوي نو هغه بیا ډیر زیات خطرناک دي نو هر څومره چې ناروغ ځنډیږي او پر وخت باندې روغتیايي مرکز ته نه رسول کېږي نو کېدلی شي چې شدید عواقب بیا خراب عواقب رامنځته کړي بله او په کوم صورت کې دغه ناروغ باید روغتیايي مرکز ته یوړل شي ښه خبره دا ده په اوسنۍ شرایطو کې کچیرې په کور کې یا په کورني فامیل کې داسې اهتمامات نه ورته نیول کېږي یا ځینې کسان موږ پوهېږو تاسې اوس چې په ځینې فامیلونو کې هغه خپله کورنۍ کې ډاکټر موجود وي یا مثلا یو بل روغتیايي کارکون موجود وي چې هغه په دغه پوهېږي چې زه د دې ناروغ سره څه وکړم خو هغه خپل اهتمامات ورته نیسي او نور کسان چې دغه سهولتونه نه لري هغوی باید کوشش وکړي ژر تر ژره خپل ناروغ روغتیايي مرکز ته ورسي او که چیرې ځینې وخت د نس ناستې سره تبه دوامداره شوه تبه پیدا شوه یا لوړه تبه موجوده وه یا کېدای شي د بدن اوبه زیاتې ضایع شوې په دغه صورت کې او یا ځینې وخت د غایطه موادو سره وینه راځي او بلغم راځي نو په دغه حالاتو کې ډیره مهمه ده چې دغه ناروغ باید روغتیايي مرکز ته ورسول شي تر څو پر وخت باندې او مناسبه درملنه ورته اجرا شي بله د نس ناستې د مخنیوي لپاره د لاسونو مینځل څومره مهم دي موږ تاسې پوهېږو چې انسانان چې دي هغوی د خوراکي مواد د خوړلو لپاره د لاسونو څخه استفاده کوي همدارنګه اوبه چې انسانان استفاده ورڅخه کوي هغوی باید پاکې او سپېڅلې او یعنی صحي اوبه وي روغتیايي اوبه وي هغه به یا فلټر شوي یا به جوش شوي او بیرته به هغه یخ شوي د دغسې اوبو څخه باید استفاده وکړي نو په دې حساب باندې هغه کسان چې
په ناروغي باندې اخته کیږي نو د دغو کسانو د ناروغي د دوامدار کېدو د مخنیوي لپاره باید پاکو غذایي مواد څخه استفاده وشي، د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. او بل خبره دا ده چې د لاسونو وینځل په دې کې ډیر زیات رول لري. که چیرې ځینې کسان هغه قضایجت ته ځي، تشناب ته ځي، نو وروسته حتما دی باید په لاسونه په صابون او اوبو باندې ووینځي. یا مثلا ځینې کسان چې هغوی خوراکي مواد استعمالوي، خصوصا داسې خوراکي مواد چې د لاسو څخه استفاده پکې کېږي، یعنی لاس ورسره په تماس کې راځي، نو ښه خبره دا ده چې د ډوډۍ خوړلو مخکې د لاسونه په اوبو او صابون باندې ووینځي. همدارنګه خپل د بدن ټول عمومي حفظ صحه یا پاکوالی ته باید توجه وشي. خو د لاسو پرېول چې دی هغه د ناروغۍ په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري، ځکه میکروبونه د لاسونو سره په تماس راځي او لاسونه د غذا سره په تماس راځي، او غذا چې کله هضمي سیستم ته ځي نو بیا د ناروغۍ سبب کېږي. بله، ډیره مننه. د کورنۍ او ټولنې رول د نسناستې په مخنیوي کې څه دی؟ موږ پوهیږو چې کورنۍ ډیر زیات رول لري په دې ناروغۍ په مخنیوي کې، خصوصا د ماشومانو د نسناستې په مخنیوي کې حفظ صحه ډیره زیاته مهمه ده. بیا هم وایم چې د ماشوم حفظ صحه، د ماشوم د لاسونو پاک ساتل، ماشوم په دې باندې پوهول چې د هر ځای قضایجت ونه کړي او لاسونه چټل نه کړي، په چټلو خرابو موادو کې لاسونه ونه وي او په خرابو او چټل لاسونه باندې د غذا څخه باید استفاده ونه کړي. نو د کورنۍ پاملرنه چې د په دې کې ډیر زیات رول لري. همدارنګه ټولنه چې د هغه هم ډیر زیات رول لري د ناروغۍ په مخنیوي کې. زموږ تاسو عمومي محیط هغه باید پاک وي. اوس موږ تاسو پوهیږو چې کچېرې زموږ تاسو د کور ماحول چټل وي نو هلته به زیات میکروبونه موجود وي، او که چیرې زموږ د کور شاوخوا مثلا په کوڅو کې په دغه کم د کورونو فاضله مواد چې دي هغه د باندې ورزول کېږي، په دې کې ډول ډول کثافتونه او ډول ډول میکروبونه چې دي هغه په دې کې موجود وي، چې دا بیا اکثره دغه میکروبونه ځینې وخت د باد او د دوړو او د دې هوا په واسطه باندې راځي، په غذایي مواد باندې کښیني، او کله چې د غذایي مواد استفاده کیږي نو انسان ناروغ کیږي. یا موږ تاسو پوهیږو ځینې موږ تاسو غذایي مواد د سړک پر غاړه باندې جوړیږي. تاسو هم لیدلي دي، موږ ټول لیدلي دي چې اکثره زموږ تاسو خلک چې دي د داسې غذایي مواد سم استفاده کوي چې د سړک پر غاړه جوړیږي او د سړک پر غاړه باندې د چرۍ په غاړه باندې هغه خوړل کیږي. نو دغه هم که چیرې ښه جدي توجه ورته ونه شي د دې نظافت ته، د دې لارې هم کېدلی شي چې زیات ارګانیزمونه د انسان بدن ته انتقال شي. بله، ډیره زیات مننه. ډاکټر صاحب، د ماشومانو لپاره د مور شیدې د نسناستې په مخنیوي او درملنه کې څه اهمیت لري؟ د مور شیدې خو ډیر زیات رول لري، هغه په ډیرو اړخونو کې د ماشوم لپاره ډیر زیات مهمه دي. خو کچيري یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکي نو په دې کې یو ډیره مهمه ګټه ده چې دلته په دې شیدو پور کولو سره د ماشوم د بدن معافیتي سیستم قوي کیږي، یعنی ځینې انټي باډیګانې چې د مور په بدن کې جوړې شوي هغه ماشوم ته انتقالیږي، نو د ماشوم بدن ورسره قوي کیږي، یا د ارګانیزمونو په مقابل کې دغه دفاعي حالت چې دی هغه زیاتیږي او لوړیږي. نو بیا که چیرې دغه ماشوم بدن ته ځینې ارګانیزمونه داخليږي نو هغه بیا په اسانۍ سره له منځه وړي. او بل دا ده چې که چیرې د نسناستې یو ناروغ موجود وي په یو کورنۍ کې، یو ماشوم چې هغه د مور شیدې خوري او د نسناستې په ناروغۍ باندې اخته وي، هغه په طبي لحاظ باندې دا ډېره زیاته مهمه ده او میندې باید دې ته زیاته توجه وکړي. کله چې ماشوم ته نسناسته پیدا کېږي نو اتمن تر نسناستې وروسته باید هغه ته د مور شیدې ورکول شي، یعنی تر هر نسناستې وروسته یو ځل باید ماشوم ته شیدې ورکول شي چې دا د نسناستې په کمولو، همدارنګه د بدن د معافیت په قوي کولو کې، د مایعات په پوره کولو کې رول لري. بله، ډیره زیات مننه. ډاکټر صاحب، کلیوالي سیمو کې د نسناستې د مخنیوي لپاره کوم عملی ګامونه اخیستل کېدلی شي؟
په محلي سیمو کې په کلیوالي سیمو کې موږ پوهیږو چې هلته چې دی هغه ځینې حیوانات چې انسانان ورسره په تماس کې راځي یا ځینې کورني حیوانات او ځینې داسې حیوانات چې هغه انسانان هغه ساتي د هغوی د محصولات څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم خبره ده د کثافاتو شوه او د انسان تماس د حیواناتو یا د حیواناتو د فاضله موادو سره. نو دلته هم دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د حیواناتو دپاره باید جدا او علیحده ځای وي د هغو د ساتنې دپاره او د انسان تماس د حیواناتو یا د هغوی د محصولاتو سره دا باید په ډیر احتیاط سره وي. او کله چې د حیواناتو سره انسانان تماس پیدا کوي نو حتما دوی باید خپل لاسونه هغه په اوبو صابون باندې پرېوي د غذا د خوړلو څخه مخکې. همدارنګه خپل عمومي د بدن حفظ صحې ته باید توجه وکړي. او همدارنګه په کلیوالي برخو کې هم اکثره موږ پوهیږو چې د هلته یو د سیور لاین سیستم نشته. فاضله مواد اکثره د مځکې په سر باندې د پکیږي یا را پکیږي. نو په دې ډول باندې دې ته هم باید زیاته توجه وشي چې عمومي حفظ صحت د محیط او د خپل بدن او لاسونو دا باید مراعات شي. بله ډیره زیات مننه ډاکټر صاحب. هغه مایندې چې اولادونه لري څنګه کولی شي دوی د خپل ماشومان د دغه ناروغۍ څخه وساتي؟ هغه ګامونه یې څه دي چې دوی باید دې برخې ته پاملرنه وکړي؟ نو ډیره مهمه خبره دلته بیا هم د نسناسې د ناروغۍ په رامنځتلو کې هماغه د میکروبونو خبره ده چې موږ وایو دا د میکروبونو څخه را پیدا کېږي نسناس ته. میکروبونو نومونه ما مخکې درته واخیستل، هغه مختلف ډولونه لري او دغه میکروبونه چې دي د انسان هضمي سیستم ته لار پیدا کوي هغه د مختلفو لارو په واسطه باندې پیدا کېږي. خو هر هغه شی چې چټل وي، ملوث وي او د انسان د خولې د لارې یا د خولې سره تماس پیدا کړي یا د اوبو د لارې یا د غذایي خوراک د لارې یا د لاسونو د لارې یا ځینې داسې سامانونو د استعمال کبله چې هغه د انسان د بدن سره یا د خولې سره تماس پیدا کوي او ارګانیزمونه د انسان بدن ته ځي. ځینې وخت مثلا یو ډېره مهمه خبره چې هغه میندې چې خپل ماشومانو ته شیدې هم ورکوي، یعنی کوچني ماشومان وي، واړه ماشومان وي، نو د دوی لپاره اکثره وخت د ماشوم د قرارولو لپاره دا د خولې چوشک، پلاستیکي چوشک دا ډېر استعمالوي. نو دغه چوشک اکثره وخت په مځکه لوېدلی، چټل وي، خراب وي او بیا راخي د ماشوم په خوله باندې یږدي ورکوي تر څو پورې چې د دوی ماشوم داسې فکر وکړي چې دا د مور تی دی او د استفاده ځینې کوي او دی باندې قرار وي. یعنې د خپل ماشوم د قرارولو دپاره داسې یو کار ترسره کوي چې هغه ډېر ځینې وخت خراب عواقب لري. ارګانیزمونه د ماشوم هضمي سیستم ته لار پیدا کوي او په پیس حالات باندې اخته کېږي. د دې څه باید جدي دغه وسي، پرهیز وسي او دا کار باید ونسي. او بل خبره دا ده که چیرې ځینې میندې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي، یعنې هغه مصنوعي شیدې ورکوي چې هغه د بوتل له لارې ورکوي. دغه بوتل چې د شیدې ورکوي د دې پاک ساتنه ډېره زیاته مهمه ده. هغه باید په جوش اوبو باندې ووینځل شي، ښه پاکې او بیا استفاده ځینې وسي. او که چیرې مهمه یا ممکنه باید د ګیلاس او د کاچوغ استفاده وسي، په دې باندې شیدې ورکوي. بل ډېره مهمه خبره ده چې مچان او حشرات د ناروغۍ په انتشار او خپرولو کې ډېر زیات رول لري. نو کوشش باید وشي په کورنۍ کې اکثره دغه حشرات چې دي هغه کنټرول سي او غذایي مواد ته لار پیدا نه کړي. خصوصا په اشپزخانه کې باید دا شی ډېر زیات په نظر کې ونیول سي. په اشپزخانه کې چې کوم غذایي مواد پخیږي یا جوړیږي دا باید پاک وینځل سي او پاکو لاسونو باندې، پاکو چړو باندې باید هغه استفاده وسي. او کله چې غذایي مواد خوړل کېږي هم باید په پاکو لاسونو باندې وخوړل سي. بله ډېره زیات مننه ډاکټر صاحب. ستاسې وروستی پیغام خلکو ته څه دی؟ زما وروستی پیغام بیا هم دا دی چې عمومي حفظ صحه، محیطي حفظ صحه او د شخصي حفظ صحه باید مراعات سي. که موږ غواړو چې د ناروغۍ خصوصا د نسناس د ناروغۍ څخه په امن یو یا هغه ناروغي څه مخنیوي کړي، نو په دې کې پاک ساتنه چې ده
چې هغه د لاسونو پاک ساتنه ده، د غذا پاک ساتنه ده، د اوبو پاک ساتنه ده، او زموږ ته چې د ماحول او د محیط پاک ساتنه ده. و دې ته باید موږ تاسې ټول توجه وکړو تر څو پورې چې په دغه ډول ناروغي باندې چې د میکروبونو له کبله رامنځته کېږي، چې یوه مهمه ناروغي یې نسناسې ده، په دې باندې اخته نه شو. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او د دې موضوع اړوند مو خپل معلومات له اورېدونکو سره شریک کړل. استاد څخه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته موقع راکړله چې د خپلو هیوادوالو لپاره یو څو لنډ پیغامونه د هغوی د پوهاوي دپاره وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ټولنې او روزنې خپرونه تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.